بسم الله الرحمن الرحیم د بریا یوټیوب چینل ته راغلاست دوستانو. زه عبدالظاهر یم او دا د بیسیک نتورک 11مه ویډیو ده. دوستان که چیرې په یوټیوب کې بریا ټیک ولیکئ نو زما چینل به راشي او که چیرته بیا پلی لیست کلیک کړئ نو ټول هغه پروګرامونه چې ما په پښتو دري ژبه ریکارډ کړي دي دلته موجود دي او په منظم ډول په پلی لیست کې ښکاري. یعنی مثلا د اکسل شپږ ویډیوګانې دي، که چیرته دلته وینئ تعداد یې لیکلی، که چیرته ورباندې کلیک کوم په منظم ډول به ټول راځي. نو بعضې دوستان په فیسبوک کې راته میسج کوي چې مثلا د اکسل یوه ویډیو مې ولیدله نورې چیرته دي، یا مثلا د فوټوشاپ یوه ویډیو مې ولیدله نورې چیرته دي. نو که چیرته تاسې په چینل باندې کلیک کوئ او بیا پلی لیست کلیک کوئ نو دلته په منظم ډول باندې ټول په ترتیب سره پراته دي. که چیرته کلیک ور باندې وکړئ نو مسلسل له یوه نه شروع مثلا د شپږ ویډیوګانې دي تر شپږ ویډیوګانو پورې به ټول درته راشي. نو راځو دا د بیسیک نتورک 11مه ویډیو ده. مخکې ویډیو مخکې تقریبا 3 ویډیوګانې د وای فای نتورک په هکله وی چې څنګه به یو وای فای نتورک جوړو، کوم ډیوایسونه به استفاده کوو او کومه فریکونسیز نه به استفاده کوو. وای فای یا وایرلیس نتورک هم ډېر یو غټه موضوع ده چې ما فعلا صرف بیسیک موضوعات چې کومه مونږ تاسو ته د یو کور د نتورک جوړولو کې په درد خوري، یا مثلا که یو دفتر نتورک جوړو په هغه کې مونږ ته پکارېږي ما هغه موضوعات درته وویلې. نو انشاءالله د بیسیک کورس ختمېدو نه وروسته ممکن چې په ایډوانس ډول هم زه وایرلیس نتورک یو کورس جوړ کړم. نو راځو اوس د لان نتورک په هکله بیرته چې کله مثلا مونږ یو لاین نتورک ولرو چې په هغه کې مونږ تاسې ویلې چې یو ټي پي او اس ټي پي کیبل استفاده کیږي او بیا په هغه کې سټریټ او کراس کیبلونه وویلې. نو اوس راځو بیرته لاین نتورک ته چې په لاین نتورک کې به مونږ تاسې کوم ډیوایسونه استفاده کوو. په وای فای نتورک کې خو مونږ تاسې راوټر او اکسس پوینټ او ایکسټینډر دا درلودله. په لان نتورک کې کوم ډیوایسونه لرو؟ په لان نتورک کې ډېر زیات ډیوایسونه شته، خو هغه مهم ډیوایسونه چې مونږ تاسو ته د یو نتورک په جوړولو کې کومک کوي هغه یې کوم دي. نو په هغه کې مثلا اول د هب چې د ډیر زیات پخوانی ډیوایس ته نن سبا ډیر زیات استفاده کیږي نه، یا مثلا ریپیټر هب او بریج او د شان د تقریبا ټول زړه ټیکنالوژي ده نن سبا دومره ډیر زیات استفاده کیږي نه. د هغه وجې یو خو سکیوریټي ده چې ډیر زیات سکیور نه دي، او دویم پرفارمنس ده چې پرفارمنس هم نسبتا نوې ډیوایسو ته دومره ښه نه ده. نو هب چې د هب کوم ډیوایس ده؟ هب چې کله مثلا مونږ تاسې څو ډیوایسونه مثلا څو کمپیوټرونه وي، پرنټرونه وي، دا غواړو چې ټول په یو نتورک کې یو نتورک ترې جوړ کړو، یو نتورک کې اکسس ولري، نو بیا کېدای شي چې مونږ له هب نه استفاده وکړو. هب لسه لکه مثلا د برق ساکته چې مونږ ورته وایو چې په یوه ساکت کې وصلو هغه نه بیا څو برق کنکشنونه اخیستلی شو. نو دا هم همداسې ده. مثلا که په یو دفتر کې یو لاس ډیوایسونه وي نو دا به مونږ څنګه وصلو؟ نو مونږ تاسې باید یو ټي پي کیبل ولرو او هر ډیوایس سره مثلا هر کمپیوټر سره یو سره کمپیوټر کې کنیکټ وي، بل سره په هب کې د هر کمپیوټر مثلا یو کمپیوټر دلته هم دا ډول باندې که چیرې پرنټر ولرو سکانر ولرو ټول په همدې کې کنیکټ وي، نو دوی به ټول خپل منځ کې سره کمیونیکیشن کوی شي او دا به یو نتورک وي. نو دا شو هب. دویم مونږ تاسې سویچ لرو. سویچ او هب په شکل کې تقریبا دومره ډیر فرق نه لري. سویچ هم همداسې که چیرې مونږ تاسې غواړو چې څو نتورک سره څو ډیوایسونه سره کنیکټ کړو، یو نتورک ترې جوړ کړو، لکه څنګه چې ما په هب کې ویلې په دې کې هم همداسې مثلا که چیرته څو کمپیوټرونه ولرو یو سره به د کیبل په کمپیوټر کې کنیکټ کېږي، بل به په دې پورټ کې، بل په همدې ډول په هر پورټ کې چې مونږ تاسې کنیکټ کوو نو دې سویچ سره چې هر څومره ډیوایسونه کنیکټ وي دا به ټول یو نتورک وي. د سویچ او د هب ډیر زیات فرق شته، لکه څنګه چې مخکې ما وویلې چې سویچ ده هب چې د زوړ ډیوایس ته زړه ټیکنالوژي ده، په دې کې د سکیوریټي مسایل ډیر زیات راځي او ترڅنګ د پرفارمنس. مثلا که چیرته یو کمپیوټر په دې پورټ کې کنیکټ وي، بل په دې کې، یا په هر پورټ کې چې کنیکټ وي، کله چې یو کمپیوټر بل ته ډیټا استوي کمیونیکیشن کوي نو دا هب چې ده هغه ډیټا ټولو پورټو ته استوي. بیا چې کوم کمپیوټر ته مشخص استول کیږي هغه کمپیوټر وایي چې دا ډیټا زما ده او هغه یې ځان ته اخلي، خو استول کیږي ټولو پورټو ته چې دا سکیوریټي مسایل منځته راځي او ترڅنګ د پرفارمنس مسایل هم منځته راځي. نو ځکه نن سبا هب نه استفاده کیږي. او سویچ ده، سویچ ته بیا انټلیجنت ډیوایس وایي چې کوم پورټ ته مثلا په دې پورټ کې یو کمپیوټر کنیکټ ده او په دې کې بل کمپیوټر کنیکټ ده، کله چې دا کمپیوټر دې ته ډیټا استوي نو هغه راسن دې پورټ ته راځي، نورو پورټو ته نه ځي. نو ځکه هم پرفارمنس باندې ډیر زیات فرق کوي، هم د سکیوریټي له لحاظه سویچ انټلیجنت ډیوایس ده. نو نن سبا چې دا سویچ ډیر زیات استفاده کیږي. بیا سویچ او هب چې دي دا د پورټ په اساس باندې په بازار کې پیدا کیږي. مثلا که چیرې یو سویچ اخلي 4 پورټ هم شته، 8 پورټ هم شته، 14 پورټ هم شته، 24 هم شته، د مختلف تعدادو کې هم د پورټ په اساس سویچ ته، هم د پورټ په اساس هب شته. لاغه نه وروسته مونږ تاسې راوټر لرو. راوټر لکه مونږ تاسو چې وای فای نتورک ویلې چې د راوټر وظیفه
چې کله دوه نیټورک غواړو سره کنیکټ کړو نو له راوټر نه استفاده کوو. په لان نیټورک هم هماغه وظیفه ده. که چیرې موږ تاسې دوه نیټورک غواړو چې خپل منځ کې سره کنیکټ شي نو له راوټر نه به استفاده کوو. مثلا موږ تاسې دوه برانچ لرو، درې برانچ لرو، غواړو چې د خپل منځ کې سره کنیکټ وي او هر برانچ ځان ته جدا جدا نیټورک لري، نو د دې لپاره چې دوی خپل منځ کې یو بل سره کنیکټ شي موږ تاسې کولی شو راوټر نه استفاده وکړو. یا مثلا غواړو چې نیټورک له انټرنیټ له داخلي نیټورک سره کنیکټ کړو، کېدای شي له راوټر نه استفاده وکړو. نو همیشه کله چې دوه مختلف نیټورکونه غواړو خپل منځ کې سره کنیکټ کړو په هغه صورت کې به موږ تاسې له راوټر نه استفاده کوو. له ډیوایسونو وروسته آی پی ادرسونه. آی پی ادرس، آی پی یعنی انټرنیټ پروتوکول، دا د ټي سی پی آی پی پروتوکولز دي چې د کمیونیکیشن لپاره استفاده کیږي. یعنی کله چې موږ تاسې یو نیټورک جوړو، مثلا د دفتر یو نیټورک جوړوي، نو اول موږ تاسې باید یو ټي پی کیبل ولرو. یو کیبل چې موږ ویل هر څو ډیوایسونه چې کنیکټ کیږي نو باید یو مثلا سویچ د کیبل یو سر پر ډیوایس کې وصلیږي او بل په سویچ کې وصلیږي. نو هر څومره ډیوایسونه چې ولرو ټول سره باید یو کیبل کنیکټ وي او بیرته بل سره په سویچ کې کنیکټ وي. نو اول شرط خو دا چې باید کیبل ولرو، په ډیوایس کې کنیکټ وي، له سویچ سره او سویچ باید ولرو. له هغه نه وروسته باید آی پی ادرس، هر ډیوایس چې د ځان ته یو ادرس ولري. آی پی ادرس چې دا لاجیکل ادرس ده، یعنی فزیکي موجود نه ده. موږ تاسې باید یو ډیوایس ته آی پی ادرس ورکو. دا د څه لکه د ټلیفون شماره، مثلا که چیرې موږ تاسو یو چا سره غواړو خبرې وکړو نو هغه شماره باید موږ سره وي ترڅو موږ هغه سره کمیونیکیشن وکړای شو. که چیرې موږ تاسو سره شماره نه وي موږ هغه کس سره خبرې نشو کولای. یا مثلا که موږ ته غواړي چې څوک خبر را سره وکړي او کمیونیکیشن را سره وکړي نو باید موږ نمبر هغو سره وي ترڅو هغه موږ سره کمیونیکیشن وکړي. نو په نیټورک کې هم همداسې ده چې باید کله چې څو ډیوایسونه غواړي خپل منځ کې سره کمیونیکیشن وکړي نو دوی باید یو ادرس ولري چې هغه ادرس آی پی ادرس وایي. یعنی کوم ډیوایسونه چې موږ تاسې په دې سویچ کې ډایرکټ کنه کو نو ترڅو آی پی ادرس ورنکو دوی خپل منځ کې کمیونیکیشن نشي کولای، نو آی پی ادرس باید موږ ورته ورکو. په آی پی ادرس کې موږ دوه نوع آی پی ادرس لرو چې یو ته آی پی وی 4 وایي او یو ته آی پی وی 6 وایي. آی پی وی 4 چې دا او تقریبا آی پی وی 6 نه لږ زړه آی پی ادرس ده. آی پی وی 4 نن سبا تقریبا یو څو کاله کېږي نوی راغلی ده، خو د دوی دوه ترمنځ تفاوت صرف په تعداد کې ده. یعنی آی پی وی 4 کې کم اندازه آی پی ادرسونه شته او په دې کې ډیر زیات شته. نو نن سبا هم آی پی وی 4 استفاده کېږي. کله که مثلا تعداد ډیر زیات شي د آی پی ادرسونو، نفوذ ډیر زیات شي، نو ممکن بیا دا ورته پوره نشي، نو بیا به له آی پی وی 6 نه استفاده کیږي. خو فعلا موږ تاسې آی پی وی 4 استفاده کوو او وایي به هم همدا. نور چې د دوی دوه ترمنځ څه توپیرونه دي په دې هکله بیا بله ویډیو کې خبره کوو. فعلا صرف موږ تاسې باید آی پی ادرس وپېژنو چې کله غواړو یو نیټورک جوړ کړو نو له کیبلونو وروسته موږ تاسې سویچ کې ټول وصلو. له هغه نه وروسته باید هر ډیوایس ته موږ تاسې آی پی ادرس ورکو ترڅو دوی خپل منځ کې سره کمیونیکیشن وکړي. او کوم آی پی ادرس؟ فعلا آی پی وی 4. نو آی پی ادرس د آی پی وی 4 چې دا تقریبا موږ تاسې په اقسامو په دوه درو قسمه تقسیمو چې یو کې یو ته پبلیک آی پی ادرس ویل کیږي، یو ته پرایویت آی پی ادرس ویل کیږي او یو ته آی پی ادرس ویل کیږي. پبلیک آی پی ادرس هغه آی پی ادرس ته کوم چې د انټرنیټ لپاره استفاده کیږي. مثلا موږ په موبایل کې انټرنیټ لرو، له هر شبکې نه چې موږ انټرنیټ اخیستی هغه به موږ تاسو ته یو آی پی ادرس راکړی چې هغه به کوم آی پی ادرس وي؟ هغه به پبلیک آی پی ادرس وي. یعنی هر هغه ډیوایس چې هغه انټرنیټ ته اکسس لري هغه به پبلیک آی پی ادرس ولري. موږ تاسو که په دفترو کې غواړو چې انټرنیټ وصل کړو نو د انټرنیټ کمپنیانو سره چې آی اس پی پرووایډر ورته وایي له هغو سره به خبره کوو چې موږ ته انټرنیټ راکړه په هر اندازه چې ضرورت وي. هغه به موږ ته ډیوایسونه انسټالوي او ترڅنګ به موږ تاسو ته یو آی پی ادرس راکوي یا به هغه ډیوایس ته آی پی ادرس ورکوي چې هغه آی پی ادرس ته به پبلیک آی پی ادرس وایي. نو همیشه چې کله خبره د انټرنیټ راځي هغه آی پی چې د انټرنیټ لپاره استفاده شوی ده هغه ته پبلیک آی پی ادرس ویل کیږي. چې دا په امریکا کې یو اداره ده د آی پی د کنټرولز چې هر هغه کمپنۍ چې انټرنیټ پرووایډ کوي هغه به له دونه پبلیک آی پی ادرس په پیسو اخلي او بیا به نور مشتریانو ته چې دوی انټرنیټ ورکوي په هغو باندې به خرڅوي. بل ترڅنګ موږ تاسې پرایویت آی پی ادرس لرو. پرایویت آی پی ادرس به هغه ادرس ته چې کوم موږ په داخلي نیټورک کې استفاده کوو. د پبلیک آی پی لپاره باید پیسې ورکول چې ترڅو ته انټرنیټ واخلي. خو پرایویت چې د فری ده، یعنی کله چې موږ تاسې په کور کې یا په دفتر کې یو نیټورک جوړو او غواړو چې هر یو ته آی پی ورکو نو د هغه لپاره موږ تاسې پرایویت آی پی ادرس استفاده کوو چې هغه کې پیسې چاته نه ورکول کېږي. مثلا دا یو سویچ ده په یو دفتر کې، مثلا 15 سویچ دي، 10 دي، 20 دي، هر څومره چې وي دوی ټولو سره کمپیوټرونه وصل دي او موږ تاسې ورته آی پی ورکو. نو له کوم آی پی ادرس نه استفاده کوو؟ له پرایویت آی پی ادرس نه استفاده کوو. نو
انټرنیټ لپاره پبلیک آی پی ادرس او د داخلي نتورک لپاره پرایویت آی پی ادرس. بل بیا اپیپا آی پی ادرس ته دا ادرس هغه وخت استفاده کیږي کله چې موږ تاسو ډي ایچ سی پی سرور ولرو. ډي ایچ سی پی سرور څه شی ده په دې حق باندې بیا په آینده ویډیوګانو کې خبره کوو. نو فعلا موږ تاسو ته مهمه ده چې باید پبلیک آی پی ادرس وپیژنو او پرایویت آی پی ادرس وپیژنو. چې پبلیک د انټرنیټ لپاره استفاده کیږي چې کله موږ تاسو یو آی اس پی انټرنیټ سرویس پرووایډر نه چې انټرنیټ ورکوي لاغه کمپنۍ نه موږ انټرنیټ اخلو هغه موږ تاسو پبلیک آی پی ادرس راکوي او هغه آی پی چې موږ په داخل کې استفاده کوو هغه ته بیا پرایویت آی پی ادرسونه وایي. بیا دا پبلیک آی پی ادرس او پرایویت بیا ځان ته کلاسونه لري. مثلا پبلیک چې د کلاس A B تر E پورې کلاسونه لري او پرایویت چې د 3 کلاسه A B C لري. کلاسونه باندې ولې تقسیم شوي دي؟ په کلاسونه دې په خاطر تقسیم شوي دي چې چیرې موږ تاسو غواړو چې ډیر زیات آی پی ادرسونه ولرو. مثلا که څوک یو آی اس پی کمپنۍ جوړوي غواړي چې ډیر زیات آی پی ادرسونه ولري ترڅو ډیر زیات مشتریانو ته آی پی ادرسونه ورکړي نو هغه کلاس A نه استفاده کوي. که غواړي چې لږ کم ولري بیا B همدا په همدې ترتیب سره سي. او پرایویت آی پی ادرس هم همداسې ده. مثلا که موږ تاسو په داخل دفتر کې نتورک جوړو مثلا که چیرې موږ د کارمندانو تعداد کم وي د ډیوایسو تعداد کم وي نو بیا موږ تاسو له سی نه استفاده کوو. که چیرې له هغه نه لږ زیات وي بي نه او که ډېر زیات وي له A نه. یعنې په A کې ډېر زیات آی پی ادرسونه شته په دې کې کم دي په دې کې نسبتا له ټولو نه کم دي. نو په دې خاطر دا کلاسونه ورته ورکړي دي چې په دې کې موږ تاسو په دې بل سلایډ کې ما ټول په منظم ډول لیکلي دي چې اول پبلیک آی پی ادرسونه چې کلاسونه یې دلته لیکل شوي دي. نو دا کلاس A ده چې آی پی ادرس چې آی پی وی 4 ورته وایي ځکه چې دا 4 خانې ده او هرې خانې ته اوکټیډ ویل کېږي یعنی 4 اوکټیډ ده چې شروع یې له 1.0.0.0 نه ده. بیا وینئ دا مینه 4 خانې شو خو هره خانه یې بیا 3 عدد ده له 3 عدد نه زیاتېږي او له 255 نه عدد نه زیاتېږي یعنی شروع یې له 1 نه کېږي او تقریبا ختمه په 255 باندې کېږي له 255 کچېره موږ یو کمپیوټر ته آی پی ورکو په هغه کې 255 لیکلي وي یعنی په هر خانه کې په دې څلور خانو کې که هر خانه له 255 نه زیات شي هغه آی پی ادرس نه ده او هغه کمپیوټر یا هغه ډیوایس نه قبلوي. نو کچېره موږ تاسو کلاس A وګورو وینئ اول ادرس یو بیا 0 بیا 0 بیا 0 بیا وینئ دا تر 125 255 255 تر 255 پورې ځي. دا کلاس A ده. کلاس B وینئ 128 نه تر دې ځای پورې. کلاس C ته 192 نه 0 بیا تر 222 255 تر 255 پورې ده. همداسې D او F چې دا هغه آی پی ادرسونه دي چې د انټرنیټ لپاره استفاده کیږي. بیا که راشو پرایویت آی پی ادرس ته وینئ نو په دې کې بیا موږ 3 کلاسونه لرو چې کلاس A ده کلاس B ده او کلاس C ده چې په دې کې بیا وینئ له لاس نه شروع کیږي تر 255 255 او 255 پورې. بیا وینئ 102 بیا تر 192. نو په دې کلاس X چې دا ډیر زیات آی پی ادرسونه دي په دې کې بیا نسبتا کم دي او په دې کې نسبتا نور هم کم دي. نو دې ته وایي آی پی ادرس. چې کله موږ تاسو یو نتورک داخلي نتورک جوړو نو اول شرط چې باید کیبلونه ولرو، دویم دا چې باید د سویچ سره کنیکټ وي یا هاب سره کنیکټ وي، او دریم دا چې باید موږ تاسو آی پی ادرسونه ورته ورکو. هر آی پی ادرس چې وي آی پی وی 4 وي آی پی وی 6 وي. لاغه نو وروسته بیا دا ډیوایسونه خپل منځ کې سره کمیونیکیشن کوي. نو دوستانو دا شو د نن ورځې ویډیو. په آی پی ادرس باندې په بل ویډیو کې په مفصل ډول باندې بحث کوو، خو په دې ویډیو کې تاسو صرف دومره زده کړئ چې کله موږ یو نتورک جوړو نو لا کیبلینګ نه وروسته چې باید هر ډیوایس کیبل سره بیا له سویچ سره کنیکټ شي، باید لاغه نو وروسته موږ تاسو ورته آی پی ادرسونه ورکو. چې آی پی ادرسونه کې دوه کلاسه شو، پبلیک او وبخې اقسام دوه قسمه شو، یو پبلیک شو یو پرایویت شو. چې پبلیک له انټرنیټ لپاره استفاده کیږي او پرایویت له داخلي لپاره استفاده کیږي. او دا کلاسونه شو چې په دې باندې به په آینده ویډیو کې ډیر زیات بحث کوو ترڅو تاسو ډیر ښه پوه شئ چې آی پی ادرس ته وایي. نو دوستانو خدای دې وکړي چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي. که چیرې ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو در سره شیر کړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ ترڅو نوې ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ.